بسم الله الرحمن الرحیم. د HTML5 کورس ته په خیر راغلی. دا د HTML5 کورس 5مه ویډیو ده. په 4مه ویډیو کې مونږ زده کړل د HTML لیسټونه چې لیسټونه څو قسمونه لري او څنګه یې مونږ په HTML کې لیکلی شو. 3 قسمونه لري: order list شو، on order list شو، definition list شو. هغه مونږ تېره ویډیو کې زده کړي دي. هغه زموږ یوټیوب چینل باندې اپلوډ ده. په دې کې اوس مونږ زده کوو nested list چې یو لیست کې بل لیست مونږ څنګه اچوو. دوه لیستونه مونږ یو ځای څنګه لیکو چې یو لیست کې د بل لیست معلومات راشي. اوس دلته به مونږ یو لیست جوړ کو. اول خو دا هر څه ما اچولي دي، د HTML ټیګز، باډي ټیګز، هیډ ټایټل. دا تاسو اوله نه ځان سره ولیکئ. ما تیار لیکلي چې وخت مو ضایع نشي. order list ما جوړ کړو. order list مطلب کم لیستونه چې 1 2 3 سره راځي. دلته به زه الای ټیګونه ورکمه چې لیست آیټم چې کمی دي. دا 3 دانې ما ورکړل. دلته به اوس منځ کې سپیس ورکمه. دلته به اوس یو هیډینګ ولا ورکو، سرلیک به ولا ورکو چې دلته موږ ته معلومات د څه دپاره لیست دی. دلته به زه ورکمه افغان روبوټک ټیم. اوس د افغان روبوټک ټیم یو ما سرلیک ورکړو. دلته لیست آیټمو ته زه اوس ورکومه پروګرامینګ کورسز ماشینز. دلته به ورکمه روبوټس. دا به اوس سب کو مونږه. دا ما د لیست ډاټ HTML باندې سیو کړی دی. هغه تاسو هم داسې ځان سره اول نه ثبت کړئ. دا چې ما ثبت کړل، اوس به مونږ راشو خپل براوزر ته به راشو. براوزر به خلاص کو. دلته دا دی براوزر کې. دا مونږ چې ریفریش کو، دا وګورئ دا مونږ سره راغلل. افغان روبوټک ټیم سرلیک و. هغه سرلیک به دلته په بولډ لیټر باندې راځي. لاندې هغه لیست راغلو. اوس دې کې مونږ بل لیست څنګه لیکلی شو. بل لیست چې کله هم تاسو لیکئ، د کم د ماشین باره کې زه اوس اضافي معلومات ورکړم چې کم ماشینونه مونږ افغان روبوټک ټیم مونږ جوړولی شو. دلته به اوس د الای ټیګ چې کم دی دا به لاندې راکوز کئ. دلته به یو بل لیست چې تاسو ورکړئ هغه آن آرډر لیست وي یا آرډر لیست وي، هغه ستاسو خوښه. زه آن آرډر لیست جوړومه. دلته آن آرډر لیست مې جوړ کړو. اوس ورته هغه ورکوم لیست آیټم مې ولا ورکړې 2 دانې. یو به بله ولا ورکو چې هلته معلومات لږ ښه راشي موږ ته مخې ته. اوس د ماشینز باره کې مونږه معلومات ورکوو. CNC ماشینز، 3D printers، لاندې ورکوو fruits dryer machine. اوس به دا کنټرول پلس اس سره ثبت کو. دا مو ثبت کړو. اوس به مونږ راشو خپل براوزر ته. دا به ریفریش کو. دا تاسو کتلی شئ اوس چې دلته د ماشین نه لاندې کم اضافي معلومات و هغه په آن آرډر لیست کې راغلل. څه کې راغلل؟ نقطو کې راغلل. هغه بل آرډر لیست هغه 1 2 3 کې راغلل. اوس که زه غواړم چې دې ته آرډر لیست ورکمه، دین تم نمبر یې راشي، هغه مونږ ډایرکټ بدلولی شو. دلته OL به کو د UL په ځای. کنټرول پلس اس کې دا ثبت شو. اوس دلته وګورئ دم نمبر شوې، دې ته هم نمبر راغلی. او دې ته که تاسو نقطې ورکول غواړئ، هغه دلته موږ به بدل کو. دلته مین ټیک چې کوم دی هغه به د لیست والا بدل کو، هغه به UL کو. کنټرول پلس اس. دلته اوس چې دا ریفریش کې دا وګورئ دا اوس په بلیټ پوینټس کې راغلل او دا په نمبر کې راغلل. په دې باندې اوس تاسو یو ځل بیا فکر وکړئ دا څنګه مونږ کوو او زده یې کړئ، ځان سره پریکټس پرې وکړئ. همیشه ګوره اول چې کوم دی مونږ مین لیست به جوړو چې کم غواړو. دلته آن آرډر لیست دی چې هغه دا یو د بلیټ پوینټس. دلته ماشین باره کې مونږ اضافي معلومات ورکول. هغې کې دننه د الای ټیګ چې کوم ځای کې بندوئ هغلته به
تاسو سپیس ورکې لاندې دلته بل ټیک به جوړ کړئ، بل لیست چې کوم جوړوئ هغه به دلته ولیکئ. او ایل منګه جوړ کړو، هغې دننه بیا لیست آیټم یې جوړ کړئ او ایل آی ټیک به دلته کلوز کړئ او دلته به نور کوم معلومات لیست وي هغه تاسو دلته ورکولی شئ. او دې نه علاوه چې نورې ویډیوګانې کتل غواړئ زمونږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، هغې کې به تاسو ته زمونږ اضافي معلومات درکولی کېږي. نورې ویډیوګانې تاسو د HTML5 مونږ سره کتلی شئ. ډېره مننه. انشاءالله نورې ویډیوګانې به هم اپلوډ کېږي. را روان ټول کورس به انشاءالله مونږ کمپلیټ کوو.